عزیزانو په یو لشل منټه کې ز تاسو ته یو عرض کوم. مونږه شپه او ورځ دا دعا کوو چې خدایا مونږ ته سمه لار وښایه، او بیا په منځ کې دا الفاظ وایو چې اهدنا الصراط المستقیم، خدای مونږ ته سمه لار وښایه. زه حیران دایما چې دا سمه لار مونږ واړه یو، ځوانان شو، بوډاګان شو او مړه شو، خو سمه لار مونږه پیژندلې نه ده چې سمه لار څه ته وایي. عزیزانو سمه لارې پیژندګلو دپاره د ډېر لوی محنت او مشقت ضرورت دی. سمه لار چې چا پیژندلې وه، د هغه د ژوند تاریخ وګورئ. هغه امام بخاري رحمت الله علیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروستو هغه ته په زړه کې یو درد پیدا شو چې د دې پیغمبر د خولې نه څومره خبرې وتې دي، دا را جمع کول پکار دي، ځکه چې د ده پیغمبري اخیری پیغمبري ده او دا پیغمبري به تر قیامته پورې جاری وي. نو د ده دا فرامین چې دي دا محفوظ کول پکار دي چې تر قیامته پورې امت ته نه فایده وي. د هغه امام بخاري رحمت الله علیه تاریخ وګورئ چې د څه وخت کې عالم شو او هر ملک ته بلاړو، نو دا هغه ملک بادشاہ به تقاضا وکړه چې ته زما دربار ته راځه او ما ته حدیث بیانوه. امام بخاری رحمت الله علیه ورته به فرمایل چې دا حدیث ما په زرګونو میلو سفر ورپسې په خپلو خپو کړی، نو دا دومره سپک شو چې دا به اوس زه د بادشاه دربار ته وړم او هغه ته به بیانوم. واورئ او د پېښور خلکو، زما د خدای په ذات قسمی چې نن په پاکستان الله عظیم عذاب چې نازل کړی دی، هغه ذهنی پریشانی ده. اور سړی په خپل ذهنی پریشان دی. پخوا به روټۍ نه وه، جامې به نه وې، غوښې به نه وې، ترکاری به نه وې، ذهني به هر سړی مطمئن و. اوس هر څه ډېر دي او وایي هله غرق شو، هله غرق شو. قرآن وګوره، یو بدبخت قوم او بدبخت قوم. قرآن کې الله په یو کلی عذاب نازل کړی، نو هغه عذاب څو؟ اذاقها الله لباس الجوع والخوف. الله د یری او د لوږې لباس ور واغوستو. ایس بنو ویل به غرق شو. دا دی راغی، دا دی راغی، روس راغی، کابل راغی، انډیا را باندې چړایي وکړه او ارس بډیرو ویل به د لوږې مړه شو. نو اذاقها الله لباس الجوع والخوف. نن په پاکستان هغه عذاب نازل دی، هغه عذاب. تاسو به د ځان تماشې وکئ. ما ته ګورئ، ما ته هم دغه غم دی چې دا زه یې جاړم کنه. ما ته ګورئ، دغه ویر دی. تاسو به د ځان تماشې وکئ. قرآن او حدیث
دا ہدایت تے نن ستا په ملک قرآن او حدیث دے قوم پریخے دے او د بندہ اسرائے غستے دا پا خبرہ پوئے گئی روٹائی سوک ورکی جامع سوک ورکی عزت سوک ورکی ذلت سوک ورکی نوکری سوک ورکی کم کارونا چی د خدای دی او اغت د بندن غواړي نو ته خدای سره ظلم کې ته خدای سره ظلم کې مؤثر حقیقی پارسیس کې د خدای ذات ته ٹھیک ده مؤثر حقیقی د خدای ذات ته او تاسو مؤثر حقیقی انسان ګڼلې نو تاسو ټول قوم د قوم خدای سره ظلم کوي قوم د قوم زبالا مانے کې اوسېږي زه د بالا مانے اوسېدونکي زمون د بالا مانے دو منبرانو یو د قومي اسمبلی او یو د صوبایي اسمبلی او د بالا مانے خلکو دو کالا په ویڼۍ کې اوبه ډکولې منبران به پتله او راتله نو یو ته مې ووې چې په دغه سترګو ړوند شي چې دا ته پې ګورې تا خو ویلي چې دا علاقه به زه د سرو زرو کم نو دا قوم په ویڼۍ کې بالټیک دی اوبه ډکوي قوم ته مې ووې چې د بنده اسرم کړی و نو خپل انجام ګورئ زما 42 کال د پاکستان کې ما د بنده اسره نه ده کړې بیغمه ګرځم بل دا مې په زندګۍ کې نه دی ویلي چې دا سړی منبر کم زبه خشم یا دا سړی افسر راغی زما واقف ته زبه خشم نه خو زما خدای دی یو ورځ یو ډیپټي کمشنر ماته وایي چې پس چل شي مې ور سره جګړه ماته وایي زه تا دوست ګڼم ما وی چې د پاکستان افسر ته زه دوست نه یم زما دوست ته دا کورسۍ ده چې څوک پې ناستي کار له به راځم کار به راته کوي ته زما دوست نه ما په خبرو پوهېږي نو خدای رانیولي یې او مضبوط یې رانیولي اوس پته نه لګي او یا شکان ډېر پراته رمضانا دی په درد سنم عاشقان ډېر پراته رمضانا دی په درد سنم خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي اوس ته خو تدابیر جوړه انسانی تدابیر اوس ټول ملک تدا پته نشتا چې د ځمکې فیصله یو قسم کیږي چې په اسمان کې به د دې ملک متعلق څه فیصله شي دا پته شته تاسو په اسمان کې به د دې متعلق څه فیصله شي او تر آینده پهله تاریخه پورې به د دې ملک متعلق خدای څه فیصله کوي مونږ ته هیڅ پته نشته مونږ انسانی تدابیر اختیار کړی دي مخکې تقدیر نه خبر نه وي تقدیر تدبیر کند بند و تقدیر نداند آکس کے نداند و نداند کے نداند خدای ته رجوع شي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي چې دا ملکم خدای د آفاتو نه بچ کی او مونږ تم خدای پاک د سکون ژوند نصیب کی خدای ته رجوع شي د بنده اسره پرېږدی او د بنده وسیلې پرېږدی بنده هیڅ نشي کولی بنده تاسو وکړه په دې تیرو حکومتونو کې د قوم سره کمې وعدې ونه شوې کمې یو د قومي اسمبلی ممبر ما ته وی چې چرته غریبان نشته یو 2 سایکلونه دي چې دروي لګم مالولي نشته نو یو مونږ سره یو چتراله دی هغه مې ولا پته ما کو یو ډرایور دی هغه مې ولا پته ما کو مې سایکلونه راځي ا منبر خدای خاور لم بوتلو ورک شو
نه سیکل رالی او نه څه رالی تاسو خیال رالی نو عرض میں داو عزیزانو چې بنده بچئی او داغه بچاله ورکړه څه اوس بیا خبره ده چې مونږه سوډا واټر بوتل یو او چې سر ته لري کې او ټرک ناری کی لاندې بیا یې سم نه دې قوم ته تاسو ګوري ټوله شپه په دې کوڅو کې بد حال جوړ کړي بل اورز تلهم ټانګ تا چې واپسې کې راتلم کینډیډیټ میرا پاس ولو درېدم دلته مې ودرولو مالته ولاړې صوبایي سملې منبرای ته ویلو مال تیرکه کلمه تیرک ولا اله الا الله محمد رسول الله مالو وایا چې زما دې په دې کلمه قسمی چې نه به خرڅېږم او نه به تختم کلمه تیار کړ مالو سو وایا چې یو دوا درې په ما دې خزه پدري کانی طلاق تاسو پوښتنه ویل جی کلمه خو نه کوه هو نو زه ټولو منبرانو سره دا چل کوم چې غاړه مې خلاصه دا خو ټول دروغجن دا مغه نه دي چې نن بیا دې قوم ته په بل روپ کې را مخامخ شوي همغه خلک چې پرون تا لیدلي یو ړوند سړی چې په سوړه کې لړم وچیچي اړوند چې مړ کې هغه سوړې ته به بیا ګوته وروړي او دا معذور او ناته ویلو کدی کی بجلی وې او د داخله دا سکړه د دې چې مړ کړي وې بیا به دې ته نږدې کړي و ظالمانو تاسو دا راندو نم زیات دي سو زله په دا سنبای لړمو چې چلے بیا ورپسې او بدبخت او کم بخت خو چې چا څه وي و دام خول بل چا څه و دام خول بل چا څه دام خول که بنی آدم یې عقل سوچ سمجھ قرآن کې خدای پاک وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې رسول نه مراد دلته عقل کامل او عقل سلیم مراد هغه قوم لزه عذاب نور کوم چې چاله ما عقل نه ورکړ نن قوم د قوم کې عقل نشته خاص کر دا نوجوان طبقه چې دا بالکل په خوا به ماوي چې دا بوډاګان ټول مړ کړ اوس چې چرته الګ ګورم او وی وجنه که سړی بنی آدمي شور سبلا در باندې شي نو عزیزانو عرض میں داو چې مونږ 42 کال وشو چې آزاد یو مونږ ازادي نه د محسوس کړي زمونږ ملک او مغه سه د سرمایدارو په منځ کې تاویږي را تاویږي یو څو کورنۍ دي چې هغه په دې ملک حکومت کوي او مونږ غلامان یو مونږ تالی سټ یو مونږ جارو کخ یو مونږ مړولا خدای ته واره جنت ورک ابل اورز می داغه کې وې ټانګ کې مال خبر اوره تاسو مليانو په سکنځلم کوي چې مولا پکې لا چا کړي مليان پکې لا چا کړي نو ته پکې لا چا کړي ته پکې چا کړي ته صحیح ما قرآن او حدیث ویلې دي چې د خدای او د محمد رسول الله تعلیم دی ٹھیک ده تا انګریزي ویلې ده چې د انګريز ژبه ده نو ته پکې لا صحیح دا دولت درنه لري کوم تا او خر کې څه فرق دی او بدبخت قومه د بار ملکونو اسمبلی وګوره د ملک تقدیر جوړي ملک لا جازونه جوړي ملک لا بحری بیړې جوړي ملک لا ټینکونه جوړي ملک لا توپې جوړي ستا ملک وګوره په اسمبلی کې په یو بل غل تکي کای کنه دسه لکه ټلویزیون خو تاسو ټول ګورئ کنه ها شته تاسو ته مبارک شه تاسو ټول ګورئ زمونږ د اسمبلی کارکردګي چې دا
اپ یو بل غل تکی د بار ملکونه د ملک تقدیر جوړي د انډیا پارلیمنت ماوکتو د ملک تقدیر جوړي د ملک دفاع د انډیا وګوره چې تا سره آزاد ده او ته د خپل ملک دفاع وګوره نو زما عزیزانو ملک د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی او ستاسو د لاسا بیا د مارشل الله طرف ته روان دی نو سلويخت کاله به بیا رستو ځي پاکستانی قوم چې نن کوم حال جوړ کړی دی نو تاسو دې ته خبره جوړوي چې په دې ملک دی بیا مارشل الله راشي دې ته جوړوي نو چې راشي راځي به موږ هملیان یو دار چا جنازې کوو ټیک شو تاسو له به تکلیف موږ ته تکلیف نشته گاڑو والا ہے چا یو رنگ جنڈا لگولے چا بل رنگ جنڈا اس میں وقتی کا تو آگا گوڑو سیکل باندھے نہیں کر دی داخ اور اس تو لو یا جنڈا ادرولے وادے پیپر آو داخل نمال پا گرنیٹو لگے پکارو چیو نوکر خوی در کڑے وے اور اس تو نیٹے لکولے لو تاسو پوئی شوئی نو عرض میں داو عزیزانو جے سو چکا ہے دا ملک بیا اندہ تقدیر ما تخنخ کری زخپلا نیم ولار نمی دے اللہ دے قوم تا ادرائی اور نمی دے خدای دے قوم منبر کی الحمدللہ امامتی میں کڑے وا اغینم خدای خلاص کرم یو د جمعې مونځ دا غیلم سوچ کوم چې پرېږدم بل چا پسې بیا کومه دې قوم له زه مخکې مونځ نه کوم دا قوم د دې قابل نه دی نو عرض مې دا عزیزانو چې قرآن او حدیث دا رائے ہدایت تے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جون باندې نظر واچوئے د امام شافعی په ژوند نظر واچوئے د امام مالک امام الحدیث فی المدینہ په یو مسئلہ بادشاہ سره اختلاف راغے چې قرآن حدیث تے او که قدیم دے امام مالک ہوئے چې زه په دې وخت کې یو غلط روایت نه قائموم قرآن قدیم دے بادشاہ ویل وی وحی لا سنے ورطرستو تڑل او اویا کوڑے اوار امام مالک اغا سڑے ہو چی پا مدینہ کے پیدا ہو پا مدینہ کے لوئی شو پا مدینہ کے عالم شو او دا مدینہ نے پا ٹول عمر کی یوش پا بار نوا کر یوش دا بغداد بادشاہ ورطا خط رولے گلو چی بغداد تراشا اغویل زمان دی دا خدای پا ذات قسمی چی دا پیغمبر دا روزے پا خواہ کے یو منٹ زستا پا ٹول بادشاہ وانلو پا ٹول عمر کے دا مدینہ نبار یو منٹ نو تر کر پا ٹول عمر کے پا مدینہ کے پا سورلائی کے نو سور چی کم ازمکا زمان دا پیغمبر خپول اندر آغلی دا پاغ ازمک از پا سورلائی کے نگرد پا ٹول عمر کے پا مدینہ منورہ کے پڑے نوے پخپو کرے چی پا کم ازمک زمان محبوب گرزے دلے دے کم ازمک لاندے زمان محبوب پروت تے پا دے ازمک بز پڑو سر سنگا گرز آغا امام مالک بادشاہ سر اختلاف راغے او اویا کوڑے ہووالو امام احمد ابن حنبل دا تاریخ اگو رہے عقل بمخوزی دائم مجتہدینو نن بنگرست شاعت غرزولی دی که ملیان دیم پا بلو بلو سر دی او که عوام دیم تا بلو بلو سر دی خدای تا گو رہی دا خدای لوی ورز تا گو رہی چرتا عقلو کئی سوچو کئی فکرو کئی تباکے گئی غرقے گئی دا بندہ سر پریدا ابل عورت دیو خز بیان راغلے پا اخبار کی چی زیارتون پا پایو موینزیو کنا
هر چا خزه چوا بیان ډیر مزیدار یوړم به بیان ما د خزي متعلق چې په اخبار کې وکړه ما وی چې واقعي دا یو ډیره موحده خزه ده او زورور بیان پاغه پسې بیان راغی ویل دا قران کې چې لیکلي چې وسیله کوي نو دا بیان د چاو دا بیان دا هغه چاو چې پرون په مشایخ او علما کانفرنس کې ناست دمره ګيري نیولې او یو ولا د دازاري او محدث محمود شاو کڅ نامه اغلو پټم په سر کړي و قران شریف والا داسې ور زمونږ د مرکز وزیر صاحب ما ته ټلیفون کو چې یو 1 لک روپے بدر کم خو یو غنټه لتم د مشایخ کانفرنس تراش مالزه او د خزو کانفرنس ویلا یو غنټه مالما سلويخ کال خزو پسې بد ویلی سلويخ کال او والله العظیم چې عمومي پاور زما په ملک ملاس کې راغې د ملک چې زمانه خزبر وروته نو بیا به دا ګیره د سپي په کونه ولاړ اوس دا ووټران خپکیږي دام ولاړ دی وای بچ دا مو خزه بیا ووټ نه راکړي تاسو خیال ده خزه به مانه د کوره څنګه به والله چې هغه سپینه بورکې او دلاخي بیا ورواغوندم چې کوم نن نه 50 کال مخکې زمونږ د وطن خزو اغوستي نن هغه بزرګان د پیسو دولت وړاندې کړي سرو شوندو نړۍ غاړې لاندې ناستي او تقریرونه اوري دا استعمال کړي او دا ستاسو وطن بجلیګر مولا او کې سرادت ته تند سرادت ته پزما کملاس ته سرادت ته راشي وګورئ خلکو 35,000 روپے ماوار جیدادونه جوړ کړ راشي د بجلیګر مولا ژوندم ک ایمان درکې نو وی ګورئ ک غیرت درکې او د سړی ځامن یې راشي زما ژوندم وګورئ چې مزدوري او تجارت کوم وروټای غټم زه د پاکستان د اوقاف د منشترانو په دولت باندې متیازم نه دا د سود د زکات پیسې چې کم د ضیاءالحق ایجاد کرده پیسې وي اوس ما پسې دوی جوړ کړی دي چې د خوب لیدل او ضیاءالحق خوب کې ولید او رسول الله سره په کرسۍ ناستو دا اوریدلی به تاسو وایي دیګر مولا خوب لیدل دی ضیاءالحق رسول الله سره دا رسول الله سره په کرسۍ باندې هر غیر هغه نه تو خیره بکین رسول الله کرسۍ داسې نو صاحب پراپګاندا او دا لکه ما متعلق به موري چې پیسې او ډالر راځي وګوري راځي یو خو ایمان پیدا کی کړ په شیشه خبرې کوي یو ایمان پیدا کړ په شیشه وای چې بجلیګر مولا دي تی وی کالج سبق پڑھ دی یو راشه ایمان پیدا کړ ثابت کړ زبیاګیرا کلام په خرس وارېګم او کني پوزي غوسه کوي او په خرس وارش راشه بجلیګر مولا کور کې وی سی آر دی او ټي وی دا او پلان راشه وګورئ کړه وړاندې خو نه پستر څوک زنانه راواسته وای وګور زما کور وګورئ زمونږ د کور لباس وګورئ زمونږ خوراک وګورئ زمونږ ناس تملاست وګورئ ټول وګورئ راشه چې ایمان دادې چې امام بخاری د حدیث د پارز مکه په تنګ شوی وا چې ایمان می دادې چې امام ابو حنیفه په جیل کې شهید کړي شو چې ایمان می دادې چې امام شافعی جیلونو توا چولې شو چې ایمان می دادې چې امام مالک پکوړو والے شو چې امام می دادې چې د امام احمد ابن حنبل قبر معلوم نه دی
نو که ایمان می دای نو زماغه مرگ د خدای نه غواړم چې قبر می معلوم نشي. ایمان می دا پکار ټیټه خبره لاندې خبره د خدای په لاس کې ده، دا د بنده په لاس کې نه ده. کده تاسو به مال عزت راکړئ، تاسو به ما ذلیل کړئ، تاسو به ما مړ کړئ، زما خدای به ما وجني، زما خدای به ما ژوندی ساتي، زما خدای به ما له روټۍ راکوي، زما خدای به ما مړی او زما خدای به ما وږی کوي. زه غلط د خپلو ملګرو ته مې ویلي دي چې واورئ که سملو ته ودرېږئ یو ټکی به کوئ چې رونو شنه باغونه نشته، دروغ نه وی بالکل. دعا به راته کوئ چې په اسمبلی کې خدای د حق ویلو توفیق راکړي. ټیک که په صوبایي اسمبلی کې په ملک عریانی او فحاشي او بېدیني خلاف یو आवाज اوچتولو نو دعا به کوئ چې دا توفیق خدای راکړي. په قومي اسمبلی کې د شریعت بالمسله چې پیشه شي دعا به راته کوئ چې خدای توفیق راکړي او زه یې ملګرتیا وکړم. که دغې له ووټ راکوئ ډېره ښه ده، کې ځان سره یې کښېږدئ. ټیک شو مولانا صاحب؟ ورک شي مه یې راکوئ، ځا ورک شو. تاسو خیال راغی مینت پکې د څه دی؟ دنیا ما پسې راله یاره دي ته ودرېږم که به ودرېدم د سړي زوی بنې ما پېژندلي یې. دا قوم یو پنځو اجړاګانو اتفاق کړی ویل دا ټول خلک غلې کوي، دا مونږ څه بلاوالي یو. راځئ یو اجړا په لار کې کېناستو، څلور ورته په جوارو کې پټ شو. یو خروالا پې راغی وی چې لخته ورسره ده او خرې مخکې دی، کولال دی، لوښي موښي خرڅ کړي. نو اجړا ورته وایي چې اوس په ګوره اجړا هم یو ولاړ دی، خدای دې کامیاب کړي. خدای دې دا بلا بلا تماشای. یعنی د پاکستان قانون اجرا تم د ودرېدو اجازت ورکړی دی. هغه وایي میں تاړیاں مار مار کے سنگلی جاسا. دنیا یې ملګرې ده او زمونږ دوام ورپسې ده، ځکه چې سړو ښځو نه خو پوره نه شوه، نه سړو پوره ښځې هم فیل شوې او سړي هم فیل شو. اوس معامله د اجراګانو نو اجړا اوس لار کې ولاړ دی او کولال ته وایي چې کولال ماما ویل ویل مونږ غلی ولار شو کوو که څه در سره یې نو رایکړه. هغه چې ورته داسې وکتل وی چې دا خو اجړا دی. اخر والا وپېژندو که نه اجړاګانو داسې اوس خو د اجړا شناخت ورک شو. اوس خو هر یو چې په لار رواني اوس خو خبره ټوله لاړه. نو اخر والا ورته وایي څه وی؟ ویل مونږ غلی لار مار شو کوو که څه در سره یې ودرېږه ټړاک شو چې په دې غوږ یې وواله په لخته. اجړا منډې کې چې منډې کې نورو اجړاګانو ته وایي چې خورې راپاسئ راپاسئ. ویل ولې؟ ویل ویې پېژندو. اخر والا وپېژندو. دې خلکو تاسو پېژندلي چې د دوی ایمان په چایو خرڅېږي، د دوی ایمان په روټۍ خرڅېږي، د دوی ایمان په 10 روپۍ خرڅېږي، د دوی ایمان په 100 روپۍ خرڅېږي. نو دې سرمایه‌دارو تاسو پېژندلي یې، ځکه در باندې ځي او راځي، ځي او راځي، ځي او راځي. هر څه پرېږدئ، د خدای سره اختیار کوئ. د امام ابو حنیفه او امام شافعي او امام مالک او د امام حنبل ایمان پیدا کوي. د دین او د اسلام د پاره د بادشاہانو پروا مساته. د بادشاہان الحمدلله ثم الحمدلله ما په خپل زندګۍ کې 40 کال شو په دې قصه خانه چوکونو کې ما چاته ټیټه خبره نه ده کړې.
بیا په 40 کاله د مولاتوب په زمانہ کې د ټول فرنټیر خانان او نوابان او اربابان او سرمایدار یو سرمایدار د دا ثابت کی چې داغه په بنگلا کې داغه په کور کې داغه په اجرا کې داغه په بیٹک کې ماشنه چایس کلی نو د ټول پاکستان متیازی به مسکل او به کی څوک داسې یا او به کی په ټول صوبه سرحد کې یو خان او نواب د دا ثابت کی چې بجلیګر مولا داغه په ځای کې شنه چایس کی ځکه چې ما ته دوی بنی آدم نه ښکاري دا انسانان نه دي دا ګړکپان دي دا لارشوکي دي دا درندگان دي درنده چې اوږې شي نو سوړې نه راوځي ګرځي را ګرځي چې ښکار وخوري بیا په سوړه نه نوځي بیا سو ګوري خبره کوي دا تیر شوی الیکشن کې چې څومره ممبران ستاسو په کوڅو کې ګرځېده په دې 20 میاشتو کې بیا تاسو لیدلی وو نو پټا پوکې نه بیا به په ولې غلطي اوس بیا د سړو نه راوتی دی او ښکار لټای بیا د سړو نه عزیزانو سوچ کوئ خبرې مې درته داسې وکړې چې دې وخت کې د الیکشن خلک په خپکیږي خو زه او ہر حال میں حق بات کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے زما ایمان دادے زما دین دادے چې د بندا سره پرې دی د خدای سره کوي او ووټ کچاله ور کوي د خدای په سره به ور کوي او د دین په نوم به ور کوي چې د کده دین مرګرتیا وکړه نو مال به خدای اجر راکړي که په دې نیت ته ورکو چې غریبي برانه لري کی نو نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے او نہ ادھر کے رہے امغه چابړي بغرځي او کمیټه والا برازي او لکه د سپو غوندې به منډې درکې ټریفک والا برازي د سپي غوندې به دې زغلی تاسو خیال دغه عذاب باندې باختی نو عزیزانو ما دغه یو څو ماتې ګوډې خبرې په دې نیت درته وکړې چې زما ازیري ولګي او دې وخت سره مې مناسبه ګڼلې او زمونږ محترم ملما هغه تقریر اهم پاتې دی ابه درته کوي او ځای به نه بسم الله وای ټول وای ځواني مرګ بسم الله نه وای چا چې بسم الله ویل د الله سوچت کوي